سلامونه او احترامات ملګرو، ما سره نن ناموړی پښتون سیاستوال ډاکټر سید علم مسید صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته ما بیان کړی خبرې چې د کال 1929 کې چې کوم الیکشن شو، وبخښئ ما وړاندې کې شپږ دېرش یاد کو، خو دا 1929 شو چې په هندوستان کې الیکشن شو. د لسو کالو دوران یا کې بیا په 1946 کې یو بل ریفرنډم په هندوستان کې وشو چې هغې کې بیا پښتنو دلته منډیټ خدای خدمتګارو ته ورکو او د هغې نه پس حق د پښتنو کېدلو چې دلته کې په صوبه کې پاکستان جوړ شي مو چې د هغې منډیټ په بنیاد باندې د پښتنو حکومت راغلی وی. د پاکستان دا پالیسي د لومړي نه د پښتنو په خلاف باندې ولې چې د اګریسیو ده. اوریدونکي په دې پوه شي چې که د پاکستان دا اجازه ورکړه چې محمد علي جناح صاحب د په ژوند او سیاسي جدوجہد د پی ایچ ډي اجازه ورکړی شي چې کله د صوبه سرحد د هغه صوبه سرحد خدای خدمتګار حکومت ختمي نو هغه ورځ دا پیل کوي چې پښتانه به کشمیر ته لګو. کله چې دی د پنجاب کې نه منل او په سند کې آبادول، آیا د سیندي نېشنلزم د کاونټر کولو لپاره یا د سیندیانو د دیموګرافي د کمولو لپاره دی دا کار؟ دیموګرافي دا پورت تفصیل کنه لوبه دا شروع شو چې دوی د بنگال اکثریت نه انکار شروع غینه فورن پس دا الټه شي، بیا 80% پنجابي شي او 60% مهاجر شي او د دې ترمنځ د اتحاد جوړ شي. دته پنجابي مهاجر نیکسس وایي. امغه ورځ په پینډه کې د مشتاق احمد ګرمانی اول خدای چې لیاقت علي خان جلسه تزي وزیر اعظم دی دغه سره پنجاب وزیر اعلی نشته. په دې کې بیا هغه لیکي چې مختصر به کم چې د پښتون نخبه تاسو نه، یعنی دا حکم چې چاو دا حکم د جناح صاحب نه کو کنه یا موږ اصلي دشمن نه یادو، لکه اوس دهشتګردي کې پیچه وردی چې نه یادو، صرف طالب یادو نو فایده څه شو. خو په دې کې بیا د پښتنو خبره ده نو دا ډاکومنټ ښکاره څه کله فارموله راغله بنیادي نو پاکه د خلافه لاهور شو. دا د جبر یو داسې عجب نظام جوړ کړی و چې ته اوس پنجاب برابروي دې خوا په ټولې صوبې هم خورې اخوا په بنګال سره هم برابروي، نو دې هغه یو غیر قدرتي فارموله و نو بنګالیانو نه پرېښودله. زمونږ دومره پاکه کارنامه نه وه نو د بجلی ډسټریبیوشن سیستم یې داسې جوړ کړو چې all the high tension wires were directed to پنجاب. دا چې کوم دغه آرمي وه د پاکستان دا چې اولنی مارشل لا راوستلې ده دا آرمي د برټش انډیا پنجاب رجمنټ ضیاء الحق تقریبا اخیره چشم چراغ ور دغه برټش انډین یو لکو اختر عبدالرحمن دلته تقسیم راغی، په دې نقطه تقسیم راغی د عبدالصمد چغزي او د ولی خان ترمنځ. ډاکټر صاحب مرکه ختمو، خو یو اخیری سوال دی. د اکتوبر په میاشت کې تقریبا په 11 اکتوبر باندې په بنو کې پښتون چې دی پښتون لوی جرګه قومي جرګه رابللې ده چې دلته به پښتون قومي جرګه کیږي. چې دا څنګه چې تاسو سوال وکړو که چېرته صرف جرګه کیږي، جرګه خو د بدقسمتۍ نه لکه څنګه چې تاسو وایئ زه درسره متفق یم. سلامونه او احترامات ملګرو، په کال 1946 کې په هندوستان کې جنرال الیکشن وشو چې په دغه وخت کې صوبه سرحد نظامي توګه د هندوستان برخه وه. په دغه الیکشن کې ټوټل 50 نشستونه وو چې پکې خدای خدمتګارو یعنی کانګرس 19 نشستونه واغستل او باقي آزاد امیدوارانو. د دغه نه پس په کال 1946 کې په هندوستان کې یو بل الیکشن وشو او دا ور بیا د صوبه سرحد نه د وخت د پښتون د موجوده پښتونخوا نه خدای خدمتګارو 13 نشستونه واغستل او د دې په مقابله کې مسلم لیګیانو ته لوی شکست وشو. په دغه شکست کې د مسلم لیگ دای وخت د صوبه سرحد مشر عبدالرب نشتر او دغه سره نور چې کوم د مسلم لیگ غټ لیډرانو هغه پکې شامل وو. د دغه نه پس یو بل ریفرنډم پښتونخوا کې په موجوده پښتونخوا کې وشو، کومه ته چې پای وخت کې ان دبليو پی صوبه سرحد ویل کیږي او په دغه ریفرنډم کې یو څو ضلع شامل وي چې په دای کې ریاست سوات، چترال، دیر دغه سي پوخانه قبایلی علاقې نه شامل او د هغه ریفرنډم په بنیاد باندې فیصله وکړای شو او پښتانه په پاکستان کې شامل کړي شو. هم د دې وخت پورې د پښتونخوا په اسمبلی کې اکثریتي ممبران د خدای خدمتګارو د کانګرس داغي منډیټو چې په یو ناجایز طریقه سره په یو غیر آئینی طریقې سره د پاکستان د آی وخت ریاست د آی وخت پولیټیکل الیټ کلاس خلکو اسټابلیشمنت مافیا
هغه حکومت ونړاو او په غیر قانوني طریقې سره زمونږ د صوبې یعنی دای وخت صوبه سرحد وزیر اعلی خان قیوم جوړ کړ او هم د هغې په نتیجه کې پښتانه راووتل او هغې یو خپل احتجاج وکړو، جمهوري احتجاج وکړو او په هغې باندې ګولې وچلېدلې چې موږ هغې ته د بابړې قتل عام وایو. د هغې وخت نه راواله تر ننه پورې که چېرې موږ د پښتنو سره د پاکستان د امتیازي سلوک جایزه واخیستله نو دا د نن نه پیل کیږي بلکې دا د هغه زمانې نه پیل کیږي تر کومې نه چې پاکستان جوړ شوی دی. د لومړۍ ورځې نه پاکستان د پښتنو حقونه جمهوري حقونه غصب کړي دي، ولې پښتانه تر ننه پورې په دغه حقونو اخیستلو کې ناکام دي. تر اوسه پورې پښتانه ونه توانېدل چې هغې خپل حقونه واخلي او هغې خپل جمهوریت یا خپل منډیټ دلته کې د خپلې صوبې نه وګټي. ملګرو نن به موږ په دې موضوع باندې په لومړۍ برخه کې د ویډیو خبرې کوو او د دې نه پس په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو او په دې موضوعاتو کې زما سره نن ناموړی پښتون سیاستوال ډاکټر سید علم مسید صاحب موجود دی. د ستاسو سره به نن ډاکټر سید علم صاحب په دې مهمو موضوعاتو باندې په تفصیل سره خبرې وکوي. زموږ سره اوسئ. ډاکټر صاحب مننه، په خیر راغلی. ډېره مننه چې تاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته ما بیان کړي خبرې چې د کال 1929 کې چې کوم الیکشن شو وبخښئ ما وړاندې کې شپږ دېرش یاد کو خو دا 1929 شو چې په هندوستان کې الیکشن شو. بیا په دغې نه راواله په د لسو کالو دورانیه کې بیا په 1946 کې یو بل ریفرنډم په هندوستان کې وشو چې هغې کې بیا پښتنو دلته منډیټ خدای خدمتګارو ته ورکړو او د هغې نه پس حق د پښتنو کېدلو چې دلته کې په صوبه کې پاکستان جوړ شوی مو او چې د هغې منډیټ په بنیاد باندې د پښتنو حکومت راغلی وی. بیا موږ ولیدله د دغې په نتیجه کې چې کله پښتنو بیا خپل منډیټ غوښتلو، خپل جمهوري حقونه غوښتل او پښتانه خپل جمهوري حقونه اخیستلو راووتل او پښتنو باندې الټه ګولې وچلېدلې. نه ورته منډیټ میلاو شو، نه ورته خپل حق میلاو شو او الټه په دې باندې ګولې وچلېدلې او په درزنو په دغې کې شهیدان او زخمیان شو. د پاکستان دا پالیسي د لومړي نه د پاکستان دا پالیسي د پښتنو په خلاف باندې ولې چې د اګریسیو ده. پاکستان څه غواړي؟ د پاکستان څه هدف دی؟ پاکستان پښتانه ولې سپریس کول غواړي؟ نو په دې باندې تاسو رڼا واچوئ. مننه. د ټول نه خو اول ستاسو ډېره مننه. د ستاسو سوال ډېر اهم دی خو دوه خبرې پکې داسې دي چې پاکستان جوړ شوی سله و. ګو چې دا د ستاسو موضوع نه دی، هېڅ خبره نه ده کې به نه ځو، خو که هغه په مطلب باندې پوه شو یا چېرته اورېدونکي په دې پوه شي چې که د پاکستان دا اجازه ورکړه چې محمد علي جناح صاحب په ژوند او سیاسي جدوجہد د پی ایچ ډي اجازه ورکړی شي نو دا سوال به آسان شي. بیا به دا سوال هم آسان شي چې دا د اسلام په نوم جوړو که نه. لنډ ستاسو سوال ته راځم. پاکستان چې کله جوړ شو نو د جوړښت یوه هفته پس یې دا حکومت ختم کړو خدای خدمتګارو، او چې پاکستان د یو کال نه 2 ورځې کم و چې دا د بابړې نسل کشي وکړه، نسل وژنه وکړه. خو دلته یو بله خبره هېرېږي چې کله د صوبه سرحد د هغه صوبه سرحد خدایي خدمتګار حکومت ختموي نو هغه ورځ دا پیل کوي چې پښتانه به کشمیر ته لېږو. نو کشمیر ته چې کوم 100 لښکرې وې پاکې هر یو کې زر زر کسان وو او دا د میجر اکبر خان او شیر خان په مشرۍ کې وې. دا څنګه بوتللې او بیا په کشمیر کې جنګول او واپسې کې هم پښتون ته راګر ووې چې دا خو قبایلي خلک دي، دا خو دوی درغلي، د پاکستان خو نه دی. نو د ستا پروفایلینګ هم د ټیرریست پروفایلینګ هم په واقع شروع پیل شوی، اقتدار یې هم درنه یوړو، بیا د اسلام په نامه باندې ته وجنګولې، بیا د ستا نسل وژنه وکړه. یعنې دا خبرې په ترتیب کې داسې دي. دا ولې کېدلی؟ ستاسو سوال دغه و. ګوره چې د پاکستان هغه جوړښت سوال خو به پرېږدو فلحال، خو د پاکستان چې جوړ شوی و نو دا داسې خلکو ته حواله شو چې هغه د پاکستان نه منتخب شوي. جناح صاحب د ممبئی نه منتخب شو، دا ټول د لیاقت علي خان اتر پردیش نه،
دوی اتر پردیش لکھنو د دوی نه منتخب شو. دا د دې مغربي پاکستان نه منتخب شي. په دې دا موجوده پاکستان چې کوم په دې کې لکه څنګه چې تاسو وې دلته خدای خدمتګار ګټلې و د بلوچ سټیټس یونین چې کوم د کلات ځان له آزاد ریاست او برټش بلوچستان چې کوم دا د پښتنو صوبه وا خو مری او منګل مری او بوکتی دوه قبیله ورته نور خو نوم یې برټش بلوچستان نو الته شاهي جرګه وا نو نه پښتون ورسره نه برټش بلوچستان ورسره نه کلات سټیټ یونین ورسره نه پنجاب دلچسپه خبره ده په پنجاب کې چا ګټلې و پاکي یونینست پارټي په ګټلې و یونینست پارټي چې کوم و هغه سکندر حیات توانه ګټلې و نو هغه هم مسلم لیګیان نه وو نو پاکستان څنګه جوړ شو په سند کې څه صورت وره په سند کې په یو ووټ ګټلې یعنی موجوده پاکستان چې کوم دی په دې کې په سند کې په یو ووټ ګټلې دا په نور کې د سره نه مسلم لیگ دینا او د دې باوجود هم پاکستان جوړ شو دا د مشرقي پاکستان په بنیادی ورته جوړ فارموله د څه وجره چې څومره پرسنټیج خلک ورکوي ووټ نو یو خدغه جبر شو په دې کې دننه په اقتدار کې د بنگالي او د پنجابي او د راغلي مهاجر د چې کوم هندستاني مهاجر و دا اوس هندستاني مهاجر څومره راغی دا دوی 2.8 مليون یا دی 3.8 مليون یا دی دا موږ به 4 مليون دا آباد چرته کو امیر خان دا ډېر هم سوال دی په دغه وخت کې نواب ممدوټو گورنر د افتخار حسین ممدوټ دا د پنجاب وزیر اعلی د وې زما اجر نه منم نو دا هندستان راغلی ماجر یې کراچي ته بوت او بخ یو سوال کوم کله چې دی د پنجاب کې نه منل او په سند کې آبادول آیا د سیندي نېشنلزم د کاونټر کولو لپاره یا د سیندیانو د ډیموګرافي د کمولو لپاره دی دا کار ډیموګرافي دا پورت تفصیل کنه دا پورت سیټي کنټرول کوله خو دلته یو بل لوبه ور سره ادعوا چې لیاقت علي خان خو د هغه هندستان نه منتخب شو جنام دی غنه هغه جناب وی چې زه گورنر نو هغه د انتخاب نه مبارک شو نو لیاقت علي خان ورته وی چې مصر د سوق نو لیاقت علي خان یې د بنگال په کوټه کې واچول اندازو کې وزیر اعظم لیاقت علي خان نو هغه چې واچولو نو هغه د حلقي ضرورت ونه د کراچي ته د مهاجر په بوتلو کې یو ډیموګرافیک چینج وو د کراچي بندرګانی ولو بل دلته لیاقت علي خان د مهاجرو حلقه جوړوله چې که انتخاب کېدو خپ دې کې د کراچي په وخت کې 54% مهاجر شو حیدرآباد کې 44% شو دومره ډیموګرافیک چینج راوستل خو هغه خو د دوی د اوس لوبه دا شروع شوه په پښتون ترازو خو مونږ کې په د پس منظر باندې پوه شو لوبه دا شروع شوه چې دوی د بنگال اکثریت نه انکار شروع خبره درد یو د پښتون نه دی په پاکستان کې اول د بنگال د اکثریت نه انکار وکړو دویم دا وکړو چې دلته مهاجر او د پنجابي په منځ کې په خپلو کې اتحاد هم خو په وخت کې په بیوروکراسي کې په آرمي کې د هندستاني مهاجر حساب 80% و د پنجابي 60% و په یو جمله کې راغونډوم چې کله لیاقت علي خان قتل کیږي هغه نه فورن پس دا الټه شي بیا 80% پنجابي شي او 60% مهاجر شي او د دې ترمنځ د اتحاد جوړ شي دته پنجابي مهاجر نیکسس وایي دا د وخت نه جوړ شو اوس په دې کې د پښتون د خبر پس منظر نه وګدوم د پښتون حیثیت سو د پښتون حیثیت دغه ډیر شیونه شته خو ثبوت په تور باندې یو تاسو ته اوردونکو ته ویل غواړم چې کچرته دوی ته دولتانه ډاکومېنټس یا دولتانه ډاکټرین ملو شي نو وګوري اپ لیکلي باندې یو خدای سي چې کومه سي وي چې فلاني دا وي فلاني دا وي فلاني اخبار دا لیکلي دا ریسرچ نه دی چې تر څو پورې ته د عین نه ثابت نه کېته د کتاب نه ثابت نه کې چې او داسې ثابت شوی دي نو هغه دا و چې اوس چې څنګه لیاقت علي خان شهیدیږي د شهادت یو مقدمه هم دوی نه چلی اما ورځ په پینډه کې د مشتاق احمد ګرمانی اول خو دا چې لیاقت علي خان جلسه ته ځي وزیر اعظم دی دغه سره پنجاب وزیر اعلی نشته پینډه خو پنجاب کې وکړه
دغه د پنجاب گورنر نشته، دغه سره د پنجاب یو منسټر نشته. په وخت کې دارالخلافه ټیک ته په کراچۍ کې وه، خو د وفاقي حکومت یو سړی ورسره نشته، یو وزیر اعظم تنه تنها تللی دی، تنه تنها تللی دی او قتل شوی دی. او بیا د مشتاق ګرماني په کور کې میټینګ کیږي، نو په وخت کې خو جناح صاحب وفات شوی دی، هغه په ځای باندې خواجه نظم الدین د بنګال والا گورنر جنرال کړی و. نو اوس هغه ته وایي چې ته د ګورنر جنرالي پرېږده. په دې کې بیا هغه لیکي چې مختصر به کم چې د پښتون نه به تپوس نه کوي، د ریډ شرټ نه به تپوس نه کوي، د بلوچ جرګې نه به تپوس نه کوي. د ریډ شرټ مطلب خدای خدمتګار سرخپوش. سرخپوش یعنی خدای خدمتګار ته به سرخپوش وي، سره جامې به اچولې او دوی به لینک کول د بلشویک انقلاب سره، مارکسیستانو سره. د دوی نه به تپوس نه کوي. یعنی دا حکم چې چاو، دا حکم د جناح صاحب وږي. په دې کې د په غلط فهمي کې نه اوسېږو. دا منګه دلته کې منګه چې کله دلته بابړه راځي، نو منګه بیا ټول پړه دلته کې د صوبې دای وخت په یو وزیر اعلی ګوټي باندې اچو چې دا قتل عام هغه کړو، او نور چې کوم شاته کوم الیټ کلاس هغه منګه پریدو. دا بالکل ټیک وایي. ګوره دا بیا موږ خپل خبره کوچنی کوو کنه، یا موږ هغه اصلي دشمن نه یادو، لکه اوس دهشتګردي کې پیچور دي چې نه یادو، صرف طالب یادو، نو فایده څه؟ نو دا د محمد علي جناح صاحب فیصله وه، او د دې لپاره قیوم خان خوښ کړو. قیوم خان یې ولې خوښ کړو؟ قیوم خان یې ځکه خوښ کړو چې دا پښتون نه و، دا د دې پاکستاني کشمیر و، د د ډومیسایل هم هغه و، د پلار دلته تحصیلدار و، نو د هغې په بنیاد یې دا راته پښتون کو، او دویم په دې پښتون کو چې دا مخکې په خدایي خدمتګار کې لږ وخت پاتې شوی و. ګولډن ګنز یې چې کله لیکلی و. نو اوس دغه د شعورونه دا وه چې پښتون نه به تپوس نه کوي، د بلوچ نه به تپوس نه کوي، بنګال به موږ برابري ته راولو. برابري ته به څنګه راولو؟ نو عبدالطان ډاکټرین کې لیکي دا به داسې راولو چې سند، بلوچستان، موجوده بلوچستان، یعنی صوبه سرحد او پنجاب او په وکه سرایکی صوبه بهاولپور، دا به یو 1 یونټ چې کومې ته ویلی شي 1 یونټ، نو دا به برابر کو د بنګال. خو په دې کې بیا د پښتنو خبره ده، نو دا ډاکومنټ ښکاره څنګه شو؟ دا داسې وه چې په وخت کې صاحبزاده رشید زموږ وزیر اعلی و، عبدالرشید، دا په پولیس کې آی جی پي پاتې شوی و. نو دا وزیر اعلی په وخت کې د خان قیوم دور ختم شوی، نو هغه ته دا ویلي شوي وو چې مغربي پاکستان به 1 یونټ کوو، ته به وزیر اعظم یا ته به وزیر اعلی، دارالخلافه به پېښولي. چې کله فارموله راغله بنیادي، نو پاکه دارالخلافه لاهور شو، او وزیر اعلی څوک شو؟ د مغربي پاکستان ډاکټر خان صاحب. ډاکټر خان صاحب د باچا خان بابا ورور. اوس په هغه دوران کې صاحبزاده رشید ورته وایي چې دا څه کوې؟ ته خو ما سره خبره کړه، دا ډاکومنټس داسې ښکاره شو. نو په هغه کې لیکلي وو چې تاسو به د ایوب کوړو سره څه کوئ، فیروز خان نون چې ملک فیروز خان نون د پنجاب لیډر و، هغه به زونل فیډریشن غوښتو، د هغه سره به هغه ویلي دي، لیکلي دي چې سیلف امپوزډ سنسر شوډ بي امپلیمنټډ آن هیم. دا د خبره نه کوي، او پاکې دا لیکي چې داسې پاکستان به جوړ کړو، یعنی ټول دا ویلي دي چې دا به د پنجاب وي، خو پنجاب به چوڼ نه کوي. پنجاب به تر هغې پورې دا نه وایي، ځان به نه ښایي چې دا زه کومه، تر څو پورې چې صوبه او مرکز د پنجاب لاس ته نه راغلي. او دا ډاکومنټ د چا ترمنځ دی؟ دا د سکندر میرزا، غلام محمد خان، چودھری محمد علي، مشتاق احمد ګرماني او ممتاز دولتانه ترمنځ دی. سره پوه شو؟ نو دلته نه دا پنجابي سلطنت جوړ شو، 1 یونټ جوړ شو. په دې کې د بنګال سره کومه لوبه وکړه؟ په بنګال کې د غیر مسلمانو په وخت کې 23% هغوی سره څنګه لوبه وکړه؟ په وخت کې د حسین شهید سرور سره څه وکړل؟ په کې د مولوي فضل الحق سره څه وکړه چې قرارداد پاکستان یې پیش کړو؟ دا د اوږده ده، خو دا ونه چلېده.
دا د جبر یو داسې عجب نظام جوړ کړی و چې ته اوس پنجاب برابروي، دغه په ټوله صوبې هم خوري، اخو په بنگال سره هم برابروي، نو دې هغه یو غیر قدرتي فارموله و، نو بنگالیانو نه پرېښودله. زمونږ دومره پاکه کارنامه نه وه، زمونږ ټول جیلونو کې وو. نو په دې وخت کې چې کله دا نه چلیږي، دوی د انتخاب اعلان کوي چې 1958 کې به انتخاب کیږي، خو د هغې نه مخکې ملکي او بین الاقوامي ټولې ادارې وایي چې دا ټول لیفټ وینګ پارټي په مغربي او مشرقي پاکستان کې ګټي. باچا خان دی او حمید باشانی دی او دلته شاهي سید دی، خان شهید جیم سید دی او هلته خیر بخش مري دی، دا ټول یې ګټي. نو مارشل راغله. نو چې اولنې مارشل راغله د یو یونټ برقرار وساتلو، نو د دې ځای نه د ستا اصلي لوټ شروع شو. د ستا 1,02,000 یو کم 80 کیوسکه اوبه واړولې، د ستا بجلی یوړه، د بجلی حیران بشي په پنجاب کې د پاکستان په جوړولو کې صرف 2 میگا واټه بجلی وه، رینولا په اکوړه کې وه، دا یو هندو هغه جوړه کړې وه. د ستا بجلی وه 56 میگا واټه. دویمه بجلی وه د کراچي الکتریک. اوس د کراچي الکتریک او د ستا د بجلی د وجه نه کارخانې ټوله پاکستان کې 4 وې، 3 ستا وې، یو د کراچي وه. نو دلته یې وابډا جوړه کړه. د وابډا سنټر یې چېرته جوړ کړو؟ لاهور کې. ټیک شوه. نو د اوبو یوړې، د اوبو بجلی یوړه. چې د اوبو بجلی یوړله، نو د اوبو د بجلی نه پس چې کوم د وایرونه ځي، یعنی که زما کور ته راځي، که ستا کارخانه ته ځي، که هلته دوکان ته ځي، په تارونو کې به ځي، په ګاډو خو نشي، خو بجلی نشي ورته. نو د بجلی ډسټریبیوشن سیستم یې داسې جوړ کړو چې all the high tension wires were directed to Punjab. All the roads lead to Rome. ٹھیک شو کنه؟ نو د دې د وجه نه هغه سند بدل شو. دا منشا چې کم دی، د 2 کارخانې وې، دواړه په پښتونخوا کې وې. نو د به بیا ولې ساره دو چې بجلی خو لاړه ده. نو دا نمونه بجلی ده نه یوړل. درېم یې دا وکړل چې یعنی اوبه یې وړلې، بجلی یې وړله، حکمراني ښه وړې وه، حکمراني ښه وړې وړې وه. درېم یې دا وکړل چې هلته یو الیټ کلاس جوړ کړو. دا ډېر اهم دی، اورېدونکو دپاره ډېر اهم دی. دا الیټ کلاس څه خو انګریز جوړ کړی و. انګریز داسې جوړ کړی و چې کم د جنګ ازادي یا غدر نه پس 1858 نه پس چا خدمت د کړي وو، هغوی ته ځمکې ورکړلې، هغه خانان کړل، هغه جاګیردار کړل، هغه ټوانه او دولتانه او فلانې کړل، ممدوټ او دا لوی جاګیرونه یې ورکړل. او دوی به په بدل کې هغوی ته فوج ورکولو. اوس دلته یو جمله چې کم دغه آرمي وه د پاکستان، دا چې اولنۍ مارشل راوستلې ده، دا آرمي د برټش انډیا پنجاب رجمنټ دی. بالکل. او د دې آرمي لومړی سپهسالاران چې وو، نو دا په برما کې د جاپانیانو په خلاف باندې د انګریزانو لپاره جنګېدلي وو. ایوب خان د سکندر مرزا تقریبا په قبایلي علاقو کې وو. د ضیاء الحق پورې دا چې ضیاء الحق تقریبا اخیری چشم چراغ ور دغه برټش انډین ضیاء الحق او اختر عبدالرحمن دا اخیری چشم چراغان دغه. نو دغه یعنی جاګیرداران جوړ کړي، دا فوج جوړ کړي. نو دلته یې نور مزید بله طبقه جوړه کړله چې هغې ټوټل په پنجاب او کراچۍ کې جوړه کړه. هغه دا ده چې ځمکه اوبه یې واخیستلې، بجلي واخیستله، نو چې کوم یې خوښ وو هغوی ته ووایي چې ته ځمکې واخله، د هغې دپاره قرضه وکړه. نو هغه ځمکې چې واخیستلې هغه فیوډل کو، جاګیردار یې کو، بیا وایي ښه ته اوس کارخانه درکوم. نو دا چې څومره سرمایه‌دار، جاګیردار، کارخانه‌دار دا پاتې دي جوړ شوي دي، دغه په دې نظام کې په اولنۍ مرحله کې جوړ شو. نو د دې نه رولینګ الیټ کلاس جوړ شو د پاکستان. د دې رولینګ الیټ خلاف
یو پښتون نه دی خبره کړې چرته یو بلوچ خبره غریب په دې ته اوسګار شوی نه دی دا صرف بنگال خبره کړې هغه په پیدو نو ځکه بیا یعنی دا رولینګ الیټ یې جوړ کو بنگالي د ځان برابر کو او چې کله بیا بنگال زی نو بیا وینا برابري نه پکا اوس ون مین ون ووټ پکار دی خو ون مین ون ووټ چې کوي نو څنګه کوي یعنی بیفور ون یونټ تر مرګلې پر وطن ستاره میاوالی د بنو تحصیل دی اٹک چې کم دی دا د پېښور تحصیل دی مارګلا د ستاپولا وا دا لاړه باولپور ریاستي سرایکی سټیټ هغه لاړو او بخیدا د 1 یونټ نه پاس لاړل چې کله بنگلاديش ځان هیواد جوړ شو پاکستان مات شو مشرق پاکستان نو بیا 1 یونټ مات شو کله چې 1 یونټ مات شو نو دا علاقې لاړې زمونږ اوس پکار خدا سي نه وکنه بالکل یعنی 1 یونټ مات شو نو زړې صوبې بحال ککن دلته تقسیم راغی په دې نقطه تقسیم راغی د سمده چغزي او د ولی خان ترمنځ د نشټل پارټي دلته تقسیم شو په دې نقطه نو دغه وطن لاړو او وړو کې پنجاب لوی پنجاب شو یعنی سرایکانم په وردن نشو اٹک میاوالی او ټیکسلا او واکېټم په کې دنه ور شامل شول نو چې دام په کې ور شامل کړ شو نو وړو کې پنجاب غټ شو نو 1 مین 1 ووټ شو نو بیا 64% ورسه یا 60% ورسس 40% اسیته وخت نو بیا د آئین د سه جوړ کو دا 73 آئین دا ډیر ظالمانه آئین دی دا ډیر پنجابي آئین دی دا هیڅ جمهوریت آئین نه دی دا صرف د پنجاب آئین دی ځکه دا پاکستان ولې د څه کوي ما په وخت تاسو ته خبرونه کړه دته پاکستان ویل تدریسي تور باندې د یو معمولی ادنا سیرنکار پتر ریسرچر په حیثیت سره دا بالکل جبر دی دا پاکستان نه دی دا پنجابستان دی او اوس داسې دا چې دا پنجابستان هم نه دی دا فوجستان دی او دا یو رولینګ الیټ دی او هغه رولینګ الیټ چې کم دی ټول هغه پریکړې کوي چې کمی د ځان ته پرې نه په دې کې بلوچ پښتون سره ډیسکریمینیشن خو نه د دوی نسل کوشي کوي او کوي به اوس په 10% د ځمکه په اخرنه جمله وایم په 10% د ځمکه د پاکستان باندې او 80% آبادی ده یعنی پنجاب کراچي حیدرآباد ٹھیک شو په 10% د ځمکه باندې 80% آبادی ده په نور 80% د ځمکه باندې 10% آبادی ده په یو نقطه سره پوه شو نو د هغه 10% د ځمکه د هغه 80% د ضرورت نه پوره کوي نو دې به دا وړکی خوري کنه نو لکه منګه چلولو مړی کی وی دا موضوع من شروع کوله چې بابړې نواله تر اوسه پورې دلته مظلوم قانونه بلوچ پښتانه ځپل کیږي پولیټیکل سیاسي استحصال لګي کیږي د دې په خلاف باندې ډیسکریمینیټری پالیسی دا غچ دی جاری ساتي او دلته کې بیا هغه غوګونو ته هغه اوازونو ته کم چې د خپل حقوقو خبره کوي کم چې د بلوچ ته حقوقو خبره کوي کم چې د پښتنو د حقوقو خبره کوي ناغه تغدار ویل کیږي هغه په مختلفو طریقو باندې وجل کیږي ځپل کیږي زندانی کیږي سپریس کیږي دباویږي مطلب اوچتیدلو د نه پریدي دي تر معلومه ده چې منګه داخلو اوچتیدلو ته پرې خو دو نو دی بچره دلته یو پاورفل فورس جوړ شي او موږ چې کوم د دې استحصال کو موږ چې کوم د دې حقونه خورو ناغه بیا موږ نه شو خوړلې په دې باندې موږ بیا حکمرانی دغه شان شو کولای ځکه مختلفې جګړې پراکسی وارز او مختلفې حربې د دې قومونو د دې دوه قومونو په خلاف باندې استعمالوي ډیر مننه ډاکټر صاحب بس راځم د سیپیک په حواله سره پای وخت کې موږ فیسبوک کې ملګری مو ډیر وخت شو 2015 خبره ده د سیپیک لپاره چې تاسو ډېر هلې ځلې کولې او په مختلفو فورمونو باندې تاسو سیپیک لپاره आवाज اوچت کړو پای وخت کې تاسو حسین اقبال سره تقریبا ملاو شي وای چې کله مواصلات وزیر وو د نواز شریف په بل ترم کې د عمران خان نمخ کې او تاسو داغي د لپاره احتجاجونه هم کړیو بلها تاسو یو کتاب هم لیکلو چې پښتنو ته حقونه بده کې نه ورکول کیږي تاسو هغه ټول کوم دغه پروجیکټو سیپیک نو تاسو پای وخت کې ایکسپوز کړو چې دا تش پنامه د پښتنو د لپاره تش پنامه دی ځکه چې پښتنو ته کوم پکار د چې د سیپیک سره کوم پرمختګ راشي پښتنو ته نو هغه ممکن نه ده ځکه چې
د سیپیک روټ د پښتنو د علاقې نه اړولې شوی دی. نو دا کله چې په دای وخت کې بیا کوم خیال کړی حکومت چې نواز شریف په بیا د عمران خان حکومت راغی، نو سیپیک چې د عمران خان په حکومت کې له خاموشه کړی شو، د پښتنو نه خو واغستلی شو، خو ظاهره خبره وه تاسو بیا د هغې نه پس په مختلفو پروګرامونو کې تاسو په خپله ولس ته په ډاګه کړه چې زموږ نه سیپیک چې دی واغستلی شو. موږ ته یاد دي، ولس ته به هم یاد دي. بیا د عمران خان په وخت کې د سیپیک هغه شان چرچه نه وه، هغه شان شور نه و د سیپیک په حوالې سره کوم چې په مخکې دور کې و. نو بیا په دغه دورانیه کې د عمران خان په دورانیه کې که خیال کړی زمونږ یو پوجي سپه سالار و چې هغه سادرن کمانډر و، او د هغه په حوالې سره بیا احمد نوراني یو جرنالست دی، هغه ټول ایکسپوز کړه هغه شی چې دلته کې پکې خلکو پاپا جونز فرنچایز یې واغستې، ملیونیران شو، باجوا څنګه یو بزنس امپایر جوړ کړو. دغه پوجي جرنیل دغه نوم اسیم منیر و تقریبا، هغه څنګه چې دی بزنس امپایر چې دی په یورپ په امریکا کې کولاو کړل. نو آیا وبخښئ بالکل دغه نو دغه چې دی د سیپیک کومه منصوبه وه، نو آیا هغه اوس چې دی روانه ده، جاري ده او که نه؟ بله خبره زمونږ دغه کوي دا خلک کوي چې په سیپیک کې کومې پیسې وي، نو هغه پوجي جنرالانو د یو وخت ایلیټ کلاس خلکو ووهلې، لکه احمد نوراني چې کوم راپورټ خپل جوړ کړی و، او په هغې راپورټ کې هغه د میلیونو د سوونه میلیونو هغه ډالرو بزنس امپایر چې د هغې جرنیلانو نه هغه ښکاره کړو. آیا د جرنیلانو دغه پیسې د دغې سیپیک نه اوچتې کړي دي او خپل بزنس په امپایر خلاص کړی دی، او آیا د سیپیک هغه منصوبات دوام لري او هغسې د پښتنو د علاقو نه ګرځولی کېږي پښتونخوا ته، پښتنو ته که چېرې جاري نو هېڅ پیدا هېڅ ګټه یې نشته یا یې ګټه شته پښتنو ته که نه؟ په دې باندې لږ تفصیلي خبرې وکړئ. مننه. ټیک ده. یو بل خو دا چې سیپیک باندې زما دوه کتابچې او د حسین اقبال سره چې کوم ملاقات و دا ذاتي نه و، دا د ټولې خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د نماینده په حیثیت سره ما کړی و. ټول پارلیماني لیډران پکې موجود و. درېیمه دا ده چې سیپیک د پښتنو نه وړی شوی دی، په دې کې دوه انې نشته. دوه انې بیا چې کوم تاسو د اعظم سلیم باجوا جنرالانو خو زمونږ په دهشتګردي او سیپیک په دې کې والي دي کړي دي، خو چې کوم د بجلۍ منصوبې وې چې هغې دپاره $34 بلین وې په وخت کې، دغه منشا داود، هارون، ټپال او انګرو دغه ګروپ ته هم تللی وې. نو صرف جرنالانو دا بیا همغه حکمران طبقه وه چې هغوی ته دا میلاو شوی وي. په دې کې $2 بلین میلاو شوی. $2 بلین ډېر لوی شي چې منشا ګروپ ته $2 بلین نور هم ورکړي او جوړوي څه آی پی پیز انډیپینډنټ پاور پلانټس. په وخت کې ما دا تجویز دغه پارلیماني لیډرانو مخکې ورته ویلي و چې ته او بل سکر ملتان سکر موټروي، بل د لاهور میټرو د سیستم، دغه ټول د پنډه میټرو سیستم هم د دې نه شوی دی. نو دغه د پنجاب دپاره ټول شوی نه وشو. د LNG سیستم شوی دی، لیکوفاید نیچرل ګیس، چې حویلي بادرشاه او جهلم ته راغلی دی، دغه هم یعنی د وفاق په پیسو شوی دی او پنجاب دپاره شوی دی. بیا بل یو مټیاري ډایرکټ ترانسمیشن سیستم اف الکتریسټي دی. دا د پاکستان چې کوم سیستم دی دا تاسو په سویټزرلینډ کې به نه وي اورېدلي، نه به استنې به دې لیدلي، نه به د هغه تارونه داسې لیدلي. ډېر زوړ دی. نو هغه الټرنیټ کرنټ سیستم دی. نو دا ډایرکټ کرنټ سیستم دی. په ډایرکټ کرنټ سیستم کې بجلی کمه ضایع کېږي. نو دا څه وشوه؟ د دې لپاره 200 ارب روپۍ وي. دا 200 ارب روپۍ د کراچۍ نه لاهور فیصل آباد صرف د دوی ورسېدی او بار بار به ما وې هېچا څه نه دي کړي. نو دوی پنجاب په هغه کې بیا هم پې جوړ کړو، په هغه کې جنرالانو مو خوړلی دی، سرمایهدارانو مو خوړلی. دا سرمایهداران ټول د نواز شریف د ګروپ والا وو. بنیادي دا د تحریک انصاف ګروپ کې دا اسد عمر چې کوم دی د انګرو هم خوړلی. ٹھیک شو؟ دا اسد عمر زموږ مخالف هم و د تحریک انصاف دی زموږ مخالف. نو دا هغه حکمران ایلیټ کلاس وخوړل. اوس شته که نشته؟ اوس به دا په دې پورې پته لګي چې د امریکې او د چین سلسله کوم ځای ته ځي.
پاکستان د هغې اولنې مارشلانه یو اضافي بل کار شو. موږ خو د اوبو د بجلي او د حکمران طبقې ذکر وکړو، یو بل شی شو. د هغې نه پاکستان په 2 کشتو کې مزې اخیستي او دا د هغه 200 پاورز په خپلو کې انډرسټینډینګ و. زه په وخت کې نه پوهېدم، ما ته 2 کاله مخکې پته لګېدله چې چین په وخت کې د امریکې سره دا ډیل کړی و چې د سوویتون خلاف به زه ستا مرسته کوم. نو د دواړو طرف نه پاکستان سپورټ کېدو. واحد ملک چې د چین او د امریکې په دواړو کشتو کې خوندونه اخیستي دي، بل په جهان کې بل ملک داسې نشته. نو هغه اوس به داسې نه وي. نو اوس د سی پیک څخه جوړېږي یا بیا ځان له ټاپک دی، خو زمونږ نشته چې څه کړي دي دوی وکړل. اوس د ریلوې دوی غوښتل چین نه ورسره ومنل. چین چې دا دوی ورته دا ویلي وو چې د یعنې دوی چین ته دا ویلي وو چې ته د راکوټ او تاکوټ په منځ کې بورډروې راته جوړه کړه، هغې نه مې انکار وکړو. نو چین بیا واپس راغی چې نه 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 داسې نه کوم، ته یو طرف ته شه. نو چین هم ورته وي چې یو طرف ته شه، امریکا هم ورته وي یو طرف ته شه. دی چې کم طرف ته شي نو زموږ ستاسو به مزې شي. لکه ردین مطلب دا شو چې کومې خبرې تاسو په هغې وخت کې کولې په کال 2014-15 کې چې سی پیک د پښتنو نه تللی دی، پښتنو دپاره د پښتنو د ښارونو د ټاونونو د کلو د پښتنو د علاقو دپاره هیڅ ګټه دې په دې کې نشته او پښتنو ته دې هیڅ پیدا نه رسیږي پر روان مخ کې. نو دا واضحه شوه. ډاکټر صاحب په دای وخت کې تاسو خپل تنظیم مو پښتونخوا ولسي تحریک او د دغه د پلیټ فارم نه تاسو مبارزه کوله، یوازې د سی پیک لپاره نه بلکې د هغه وخت کې هم تاسو دغه تنظیم چې نو د امن یو غږ، د پښتنو د حقونو یو غږ. بیا د دغه نه پس پی ټی ایم جوړ شو، یعنی په کال 2013 کې پی ټی ایم جوړ شو. تاسو د پی ټی ایم په اعلی قیادت کې شامل وئ او بلکې د پی ټی ایم په اعلی قیادت کې نن هم یې. 6 کاله تیر شو، پی ټی ایم تر اوسه پورې لا آئین جوړ نه کو، تر اوسه پورې پی ټی ایم په آئین جوړولو کې کامیاب نشو او په یو مضبوط تنظیم جوړولو کې کامیاب نشو. وجه سره ډاکټر صاحب پی ټی ایم خو زمونږ مونږ جوړ کړی و په شریکه او که دا ووایم چې دا د ولسي تحریک د ذهن بچی دی نو دا به غلط نه وي. پی ټی ایم ډېر شیونه وکړل او آئین چې کوم دی دا بیا جوړ شو، دا 3 کاله کېږي چې جوړ شوی دی. تنظیم خبره چې کومه ده په باندې خواري روانې دي. زه اوس مرکزي مشرتابه کې د خپل صحت د وجې نه ممکنه نه ده راته ډاکټر په دې شرمېږي چې زما څه بیماري دي، نو خو بهرحال زما شته. نو خدای دې وکړي چې تنظیم نور هم ښه شي. نو بهرحال د پی ټی ایم چې کوم دغه لاره ده چې د پارلمان په لار زما ستونزه نه حل کېږي، نو دا د ولسي تحریک تحقیق و. دا د په وخت کې پاکستان غالبا یعنی 2014 کې څومره کالو 8 دا د دومره کالو تاریخ مونږ لولې و، د هغې نه پس مونږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې پښتون او بلوچ په پارلمان کې دننه خپل مخ باندې نور زخمونه جوړولی شي، خو په دې آئین کې ګټلی نه شي. او دا آئین چې کله د جرنیل خوښه شي د خپل لاندې کړي دې نه مني، نو موږ یې ولې ومنو؟ نو د دې په لاره باندې ګټه نه کېږي، پرامن مزاحمت باندې کېږي. پی ټی ایم په لحاظ سره ډېر ټیک روان دی، ګو چې ډېرې قربانۍ وشوې، خو خدای دې وکړي چې دا سفر لنډ شي. امین. ډاکټر صاحب تاسو خپل صحت ذکر وکړو، نو خدای پاک دې تاسو له صحت درکړي او اوریدونکو ته هم وایو چې د ډاکټر صاحب د روغ صحت او د لوی ژوند لپاره دعا وکړئ ډاکټر صاحب ته، ځکه چې ډاکټر صاحب زمونږ سرمایه ده. ډاکټر صاحب مرکه ختمه، خو یو اخیری سوال دی. د اکتوبر په میاشت کې تقریبا په 11 اکتوبر باندې په بنو کې منظور پښتون چې دی پښتون لوی جرګه قومي جرګه رابللې ده چې دلته به پښتون لوی قومي جرګه کېږي. د دې نه مخکې پښتنو جرګې رابللې دي، باچاخان مرکز ته هم رابللی شوي دي، تاسو هم رابللی وي، داسې نورو سیاسي ګوندونو هم رابللي دي. هغې جرګو تقریبا تر اوسه پورې چې کوم پازیټیو نتایج هغه یې نه دي ورکړي. نو آیا را روانه جرګه چې کومه کېږي په بنو کې د اکتوبر په میاشت کې
دغه جرګه به نتایج ورکړي. زړګي یو خدای جرګه نه د عدالت قومي عدالت دته قومي عدالت نوم ورکړل شوی. بل دا ده چې لکه څنګه چې په سیپه کې موږ بلوچ نه هیر شو بیا سم نه پوکو جرګه نن د بلوچ روانه ده. ما چې تر اوسه تاسو سره انټرویو نه مخکې مې چې کتل نو ډېر لوی جبر ورسره روان دی. په ګوادر کې کرفیو لګولې ده، په مکران کې انزدې بل ښار چې دی په باندې هم کرفیو لګولې ده. ګورو چې د بلوچ جرګې سره دوی څه کوي. زموږ له وخت شته اول خو به ریاست ډېر لوی لانجې جوړوي د هغې نه مخکې. نو هغه باید چې موږ ټول ورته هوښیار یو. دویمه دا ده چې یو ښه شی چې شوی دی چې دا د تحریک انصاف دا خلک به دا به زموږ سره نیغ په نیغه جنګېدل. اوس شکر د دوی پوه شوي دي، دا د فوج په حواله سره هم پوه شوي دي، په د اوس بنو کې خو بیا نور هم پوه شول. نو په ظاهره خو داسې څوک قوت نه وینو چې هغه په اولس کې چې هغه دومره ځان خراب کړي چې د قومي عدالت په لاره کې ودرېږي. خو امکانات خو بیا هم شته دي. بیا بله مسله دا ده چې دا څنګه چې تاسو سوال وکړو که چېرته صرف جرګه کېږي، جرګه خو د بدقسمتۍ نه لکه څنګه چې تاسو وویل زه در سره متفق یم، بس نشستن برخاستن وشي نور ونشي. جرګه خو هغه وي چې د هغې نه پس ته څلوېښتې جوړ کړي یا په دې باندې عمل وکړي یا بیا ورته چمتو وي. نو اوس د دې عدالت نه امید خو دا کوو چې د دې نه به یو ښایسته سلسله را جوړه کړي. دعا به هم کوو، کوشش به هم کوو. مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولو. ډېره مننه. کور مو ودان که هیري ژوند و نو پر روان وخت کې به هم مرکې دغه سان کوو او ستاسو غږ به د مختلفو پلیټفارمونو نه خپل ولس ته رسوو. ډېره مننه. د خدای په امان. یو جهان مننه. راته خوشحاله اوسه.